د احقاف مبارکه سوره چې د قران عظیم الشان شپږ څلوېښتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حمیم دغه کتاب نازلېدل د برلاسی او د حکمت د خاوند خدای لخوا دی ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون مونږ زمکه او اسمانونه او ټول هغه شیان چې د هغو په منځ کې دي په حق او دی خاص مودې له ټاکلو سره پیدا کړی دي خو دغه کافران له هغه حقیقت څخه مخ اړوونکي دي چې دوی ته د هغه اخطار ورکړ شوی دی قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ای پیغمبره دوی ته وایي آیات کله په غړېدلو سترګو لیدلې دي چې هغه موجودات څه دي چې تاسو له خدای پرته هغه بولئ لکشان ما ته راوخی چې په ځمکه کې هغوی څه پیدا کړی دي یا د آسمانونو په هستونه او تدبیر کې د هغو څه برخه ده له دې قرآن نه مخکې کوم راغلی کتاب یا د علم څه نښانه که د دغو عقیدو په اثبات کې له تاسو سره وینو همغه راوړئ که تاسو رښتونی یئ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون خنو له هغه چانه به زیات گمراه شو انسان بل څوک وی چې له الله نه پرته هغه موجودات وبلی چې تر قیامت پورې د هغه د دعاګانو جواب نشي ورکولای بلکې د خپل پیروانو له عبادت څخه به خبره دي وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين او کله چې ټول انسانان را غون کړی شي په هغه وخت کې به هغوی یعنی باطل معبودان د خپل بلونکو دښمنان او د هغو له عبادت نه به منکران وي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين دوی ته چې کله زموږ روښانه څرګند آیاتونه ورول کیږي او حق مخې ته راځي نو دغه کافران د هغه په باب وایي چې دا خو څرګندې کوډې دي أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم دوی دا وایي چې پیغمبر دا له خپل ځانه جوړ کړی دی دوی ته وایي که ما دا قرآن له ځانه جوړ کړی وي نو تاسو به ما د خدای له نیونې څخه هیڅ نشئ ژغورلی کومې خبرې چې تاسو جوړوي الله ور باندې ښه پوهیږي زما او ستاسو په منځ کې همغه د شاهدۍ ویلو بیخي کافي دی او هغه ډیر بخښونکی او خورا مهربان دی قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين دوی ته وایه زه خو کوم بې سابقې پیغمبر نه یم زه نه پوهېږم چې سبا له تاسو سره څه کېدونکي دي او له ما سره څه کېدونکي دي زه خو صرف د هغې واهیې پیروي کوم چې ما ته رالیږله کېږي او زه له یو څرګند ښکاره متوجه کوونکي څخه پرته بل څه نه یم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من
بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ای پیغمبره دوی ته وایا آیا تاسو کله په دې کې فکر کړی دی چې کله کلام د الله لخواوي او تاسو ترنه انکار وکړ نو تاسو عاقبت بدسوي او د همدې په څیر یو کلام باندې خود بنی اسرائیل یو شاهدی هم ویل ده هغه ایمان راوړ او تاسو په خپل غرور کې وغورځیدلې بشکه چې الله ظالم قوم ته هدایت نکوي. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. کوم خلکو چې لمنلو نه انکار کړی دی هغوی د مؤمنانو په باب وایي چې که دغه کتاب منل کوم ښه کار وای نو دغه خلک په دې معامله کې له موږ نه نشول مخکې کېدای څنګه چې دوی له هغه نه هدایت ونه موند له دې کبله اوس به دوی ارومرو وایي چې دا قرآن خو زاړه دروغ دي. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. په داسې حال کې چې د دې قرآن نه مخکې د موسی کتاب د لارښود او رحمت په توګه راغلی دی او دا کتاب په عربي ژبه کې د هغه تصدیق کوونکی راغلی دی تر څو چې ظالمانو ته اخطار ورکړي او د ښې کړنلارې غوره کوونکو ته زیری ورکړي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. په باوري ډول کوم کسانو چې ویل یوازې الله زموږ پروردګار دی بیا ور باندې ټینګ پاتې شول د هغو لپاره نه څه ویره شته او نه به هغوی غمجن وي. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ټول دغه خلک جنت ته تلونکي دي چې هلته به هغوی د تل لپاره اوسي د خپل هغو عملونو په مکافات کې چې هغوی په دنیا کې کول. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. مونږ انسان ته هدایت وکړ چې هغه خپل پلار او مور سره غوره سلوک وکړي د هغه مور کړهو غاله هغه په ګیړه کې وساته او د کړهو په غاللو سره هغه وزیګاو او د هغه په حمل او تی ورکولو کې 10 میاشتې ولګېدي تر دې پورې چې هغه کله د خپل قوت سنت ورسید او د 40 کلونو شونو هغه ویل ای زما رب ما ته توفیق راکړه چې زه ستاسو د هغو نعمتونو شکر ادا کړم چې تا ما ته او زما مور او پلار ته ورکړي او داسې نیک عمل وکړم چې په هغه سره ته راضي کېږي او زما اولاده هم نیکان کړه ما بیغمه کړه زه ستا حضور ته توبه کوم او له فرمان منونکو یعنی مسلمانانو بندگانو څخه یم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لدغه ډول خلکو څخه موږ د هغو ډیر ښه عملونه قبلوو او د هغو له بدیو څخه تیریو دوی به په جنتیانو کې شامل وي د هغې رښتیانۍ وعدې سره سم چې له هغو سره کیږي. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني
أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. او هغه څوک چې مور او پلار ته ویل اوف یعنی کراهت او قباحت دی پرتاسي تاسو مال دینه داروي چې زبل مرګ ورسته بیا له قبر څخه راوېستل شم په داسې حال کې چې لمانه مخکې ډیر نسلونه تیر شوي دي له هغونه خو هیڅ یو هم بیرته رانغی مور او پلار الله ته په فریاد کولو وایي ای کم بخته ومنه د الله وعده رښتیا ده خو هغه وایي دا ټول د تیرو وختونو زړې افسانې دي. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. دا هغه خلق دي چې د خدای د عذاب فیصله ور باندې تطبیق شوی ده له دوی نه مخکې چې د پیریانو او انسانانو کومې ډلې د همدې ډول کړنلارې خاوندان تیر شوي دي په همغوی کې به دوی هم شامل وي بېشکه دوی په زیان کې اخته کیدونکي خلق دي. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. د دواړو ډلو نه د هر یوې درجې د هغو د کړو وړو په لحاظ سره دي ترڅو چې الله د هغو د کړو پوره بشپړه بدله هغو ته ورکړي پر هغو به هیڅ کله ظلم ونه کړای شي. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بیا کله چې دغه کافران د دوزخ ورته وړاندې کړای شي نو دوی ته به وویل شي تاسو خپل برخه نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې پای ته ورسول او تاسو د هغو خوند واخیست نو کوم تکبر چې تاسو په ځمکه کې په ناحق وکړ او کوم نافرمانی چې تاسو وکړي د هغو په مجازات کې بنن تاسو ته د ذلت عذاب درکړای شي. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دوی ته لکشان د عادیانو د ورور هود قصه واوروه کله چې هغه په احقاف کې خپل قوم ته خبرداري ورکړي او داغه څه خبرداري ورکوونکي له هغه مخکې هم تیر شوی له هغه وروسته هم راغله چې له الله نه پرته د هیڅ بندګي مکوي زستاسه په حق کې دی ویلو یا هولناکي ورځ له عذاب نه ویره لرم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وی ویل آیت د دې لپاره راغلی چې مونږ تیر باسي له خپل معبودانو څخه مو واړوي خنو را ول خپل هغه عذاب دي چې تل هغه څخه مونږ ویروي که واقعا تریختونه یې. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. غویل چې د دې علم خو الله سره ده زه صرف هغه پیغام تاسو ته رسوم چې زه له هغه سره لېږل شوی خو زه تاسو یو داسې قوم ګورم چې جهالت غوره کوي. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
بیا کله چې هغوی د خپل ناونو خواته هغه عذاب راتلونکی ولید نو ویل دا ورېزه ده چې موږ ته به باران راوړي نه بلکې دا همغه شی دی چې د هغه لپاره تاسو بیړه کوله دا د باد طوفان دی چې په هغه کې دردناک عذاب را روان دی د خپل پروردگار په حکم سره به هر شی تباه کړي په پای کې د هغو حالت دا شو چې د هغو له استوګنځیو نه پرته هلته نور هیڅ په نظر نه راتلل په دې ډول د مجرمانو قوم ته مونږ مجازات ورکو ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون بشک هغوی ته موږ په داسې چیزونو کې قوت او طاقت ورکړی و چې تاسو ته مونږ نه دی درکړی هغو ته موږ غوږونه یعنی اوریدنه سترګې یعنی لیدنه او اندېښمن زړونه هر څه ورکړي وو خو نه غوږونه د هغو په کار راغلل نه سترګې نه زړونه ځکه چې هغوی د الله له آیاتونو څخه انکار کاوه او هغوی په همغه عذاب کې راګیر شول چې په هغه پورې ملنډې وهلې ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ستاسې په شاوخوا سیمو کې مونږ ډېر کلي هلاک کړي دي مونږ د خپلو آیاتونو په لیږلو سره بیا په بېلابېلو ډولونو سره هغوی وپوهول ښایي چې هغوی د حق لارې ته راوګرځي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون نو ولی هغو موجودات له هغو سره مرسته ونه کړه چې هغوی له الله نه پرته هغه الله ته د نږدې کېدو وسیله ګڼل په خدای سره یې نیولي بلکې هغه خو له دوی نه ورک شول او دا د هغو د دروغ او د هغو ساختګي عقیدو پای چې هغوی له ځانه جوړې کړې وي وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ او هغه پیښه هم د یادونې وړ ده کله چې موږ د پیریانو یو ډله ستا خواته راوستې وه تر څو چې قرآن واوري کله چې هغوی هغه ځای ته ورسېدل چې هلته تا قرآن لوسته نو هغوی په خپلو منځو کې سره وویل چوپ شئ بیا کله چې هغه ولوستل شو نو دوی خبردارونکي د خپل قوم لوري ته ستانه شول قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم هغوی خپل قوم ته په ورتلو سره وویل ای زموږ قومه موږ یو کتاب اورېدلی دی چې له موسی نه وروسته نازل کړی شوی دی تصدیقونکی دی د هغو کتابونو چې له ده نه مخکې راغلي دي لارښوونه کوي د حق او سمې لارې خواته يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ای زمون قومه د الله خواته د بلونکي بلنه قبول کړئ او پر هغه باندې ایمان راوړئ الله به ستاسو له ګناهونو څخه درتیر شي او تاسو بل درناک عذاب نه وژغوري ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين او څوک چې د الله د بلونکي خبره ونه مني
هغه نه په خپل په ځمکه کې څه قوت لري چې الله به وسې کړي او نه د هغه داسې ملاتړ سرپرستان شته چې له الله نه هغه وژغوري دغه چې خلک په څرګنده گمراهۍ کې غورځېدلي دي. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير. او آیا دوی دې ته فکر نه کوي چې کوم خدای چې دغه اسمانونه او زمکه پیدا کړی دي او د هغو په پیدا کولو ستومانه نشو هغه ارومرو په دې قادر دی چې مړی را ژوندي کړي؟ ولې نه؟ بېشکه هغه پر هر څه باندې قادر دی. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. په کومه ورځ چې دغه کافرانو اور ته وړاندې کړای شي په هغه وخت کې به له هغو نه پوښتنه وشي آیا دا حق نه دی؟ دوی به وایي ولې نه؟ زمون په پروردگار قسم دی دا پر اختیار سره حق دی. الله به وایي ښه نو اوس د خپل هغه انکار په بدل کې چې تاسې کاوه د عذاب خوند وڅکئ. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. نو ای پیغمبره هڅه صبر وکړه لکه چې اولو العزم یعنی د ټینګې ارادې خاوندو پیغمبرانو صبر کړی دی او د دوی په باب بیړه مه کوه. په کومه ورځ چې دوی هغه څه وویني چې دوی ترېنه ویرول کېږي نو دوی ته به داسې ښکاره شي لکه چې په دنیا کې د ورځې له یو ساعت نه زیاته استوګنه نه ده کړې. دا قرآن پند رسونه ده نو آیا له نافرمانو کسانو څخه پرته به بل څوک هلاک شي؟ صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.